ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قول. ډیرو ګرانو زده کوونکو د همدې پروګرام ترتیب کوونکو او د پوهنې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن بیا د تیر په څیر موږ یوه موضوع د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون چې موږ تاسې مخکینی موضوعات تدریس کړي وو د نورو استادانو له طریقې چې نو اوس زه خپله د لسم ټولګي یوه نوې موضوع چې خپله عبدالعلیم عابد نومیږم او تاسو په خدمت کې یم. یوه نوې موضوع تاسو لپاره چې هغه جینیټیک ته تدریسوم. جینیټیک یا وراثت ورته وایي. جینیټیک یا وراثت باندې به استاد مخکې هم خبره کړې وي چې جینیټیک ټول هغه ارثي خصوصیتونه او صفات چې له یوه نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي د جینیټیک یا د وراثت په نوم باندې یادیږي، یا ټول هغه ارثي معلومات چې له یوې حجرې نه بلې حجرې ته داخلیږي عبارت دی له جینیټیک څخه. ارثي معلومات یا ارثي خواص څه شی دي؟ ارثي خواص موږ تاسې وایو چې انسان دا د انسان نقشه دا خپله جینیټیکي معلومات د انسان په نقشه کې ګور د سترګو جوړښت راځي. د سترګو جوړښت رنګ او کسای د تصویر جوړول او له اعصابو سره رابطه. دا ټوله یوه نقشه ده چې د جینیټیک په واسطه تیاره جوړه سوې ده او وروسته بیا چې کله یو ژوندی موجود خلق کیږي، پیدا کیږي، موجودیږي، نو په هغه وخت کې دغه نقشه په کار باندې شروع کوي. د دې نقشې شروع کېدل له یوې حجرې نصرت نیسي. حجرې دوه ډوله دي. یوې جسمي حجرې دي، یوې جنسي حجرې دي. جسمي حجرې هغه حجرې دي چې د انسان بدن ورڅخه جوړ شوی ده، او جنسي حجرې هغه حجرې دي چې یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي، د یو نوي نسل یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي. دا بیا نارینه ځان ته دي، نارینه حجرې موږ ورته د انسانانو سپرم یایو، او ښځینه ځان ته دي، ښځینه موږ ورته تخمه یا اوم یایو، تخمه. دغه سپرم او تخمه چې کله سره یوځای کیږي، نیم خواص له پلار څخه، نیم خواص له مور څخه، دغه دواړه سره راځي، سره مخلوطیږي او خواص بشپړیږي. د انسان نقشه هلته په دغه تخمه کې چې دغه دواړه سره ګډیږي، تخمه او سپرم، یوه بله حجره منځته راځي چې دې ته زایګوټ یایي. زایګوټ یعنې القا شوې حجره. دغه زایګوټ کې نیم خواص له پلار نه رالو، نیم خواص له مور نه رالو، هغه ارثي خواص. دا ټول په زایګوټ کې سره یوځای شو. اوس د نقشې عملي ساحه چې تطبیقېږي، دغه په خوراکي موادو پورې اړه لري. دغه خوراکي مواد چې کرار د جنین ته د مور د رحم له لارې یا وروسته بیا د پلاسینتا له لارې اماده کېږي. هغه نقشه تکمیلیږي تر څو چې یوه مکمله نقشه تکمیل شوه.
دغه جینیټیک چې موږ تاسې وایو د جینیټیک په اړه باندې لومړني معلومات چې لاسته راوړي دي هغه یو عالم و په نامه دي هغه عالم څه نومیږي هغه عالم ګریګور مندل نومیږي ګریګور مندل دا یو اتریشي راهب و دغه په خپل باغ کې د جینیټیک په اړه باندې معلومات راوړل معلومات یې څه شي په ارتباط باندې په څه شي باندې تجربې سرته رسولې یو نبات انتخاب کړو چې هغه نبات ته موږ تاسې مشنګ یایو مشنګ یا په بازار کې اوس ورته د مټرو په نوم یادېږي مټر دا نبات انتخاب دا نبات یې ولې انتخاب کړو ځکه دغه نبات درې مهمې او ښې ځانګړتیاوې لرلې یوه ځانګړتیا یې دا وه چې د یوه صفت لپاره د یوه صفت لپاره دوه حالته لري دوه حالتونه لري مثلا د ګل رنګ دا په دوه حالتو په دې نبات کې پیدا کېږي یا به مطلق سپین او یا به مطلق ارغواني وي یعنی ګلابي نشي راتلی په بل رنګ نشي راتلی یوازې به یا سپین رنګ لري د ګل رنګ یا به ارغواني دانه به یې یا مطلقه زیړه دانه به لري یا به شنه دانه لري دا دوه دانې به لري یا به زیړه دانه یا به شنه دانه دغه ته حالتونه یایي یو صفت لپاره دوه حالته ده معنا چې دوه رنګه یا دوه حالتونه به موجود وي د یو صفت لپاره یا به زیړه دانه یا به شنه دانه یا به د ګل رنګ سپین یا به د ګل رنګ ارغواني نو من دلته نبات په دې خاطر انتخاب کو بل په دې خاطر انتخاب کو چې دغه د دې نبات روزنه اسانه ده یعنی په اسانۍ سره روزل کېږي بل دا ده چې زیات حاصل ورکوي یعنې زیاتې دانې تولیدوي دا یې بل ښه خصوصیت ده بل ښه خصوصیت یې دا ده چې د تولید لنډ وخت لري یعنی په کم وخت کې دی رسیږي یو نسل ختمیږي بیا بل نسل بیا وکړه بیا من دل تقریبا 10,000 تجربې په دې نبات باندې کړي دي 10,000 تجربې پر همدې نبات باندې کړي دي بل ښه صفت یې دا ده چې په دې نبات کې په ګل کې د مونث او تذکر علیه په یو ګل کې موجود دي یعنی په یو ګل کې هم مونث حالته هم مذکر یعنی دې ته ځاني ګرده خپرونه یا سیلف پولینیشن ورته یایي په دغه نبات کې هم مونث او هم مذکر آلی چې مونث آلی تخمدان ده او مذکر آلی هغه چې ګرده تولیدوي یا پولین ګرین ورته یایي هغه یې تذکر آله دا بیا ځان ته یو بحث ده نو په دې خاطر باندې د مشنګ نبات ګریګور مندل انتخاب کله چې د مشنګ نبات انتخاب کو د مشنګ له نبات څخه مندل څلور مهم اصول منځته راوړو څلور مهم اصول یې منځته راوړو ځکه په یو وخت کې چې ګریګور مندل کله پر دې نبات باندې کار کاوه نو په یو وخت کې مندل جن نه پیژاند دا جن څه شی ده یوازې مندل په دې فکر کې اوسي دلته یو شی موجود ده چې دغه نبات یو نسل له بل نسل سره تفاوت پیدا کوي یا په ګل کې تفاوت پیدا کوي یا په رنګ کې تفاوت پیدا کوي یا په د دانې په جوړښت کې تفاوت پیدا کوي نو مندل اول وار چې اول اصول یې منځته راوړو اصول وروسته بیا په قانون باندې بدل شو دغه اصول چې منځته راغلو په دغه اصل کې اول مندل وویل چې که چېرته
یو د مشنګ نبات یې وشو چې د مشنګ نبات د مشنګ نبات دغه د مشنګ نبات چې کله موږ تاسې هغه میندل ویل چې کله دا کرل کېږي نو دغه چې چېرته موږ د ګل رنګ په نظر کې ونیسو د ګل رنګ هر وخت لپاره میندل یوازې یو صفت ته متوجه کېدو په مشنګ کې نور صفتونه چې صرف نظر کاوه یا به د ګل رنګ ته متوجه کېدو یا به د مشنګ دانې ته متوجه کېدو یا به د دانې رنګ ته متوجه کېدو یا به د نبات قد ته متوجه کېدو نور صفتونه به یې پرېښول نو دوز د ګل رنګ په یو نبات کې کله سپین راځي او په بل کې بیا ارغواني یا ګلابي راځي ارغواني دلته دغه رنګونه چې انتقالیږي له یو نبات نه بل نبات ته انتقالیږي او کله سپین کله ارغواني نو دلته یو فکتور موجود ده دغه فکتور وروسته بیا د جین په نوم باندې یاستو دلته یو فکتور موجود ده چې دغه سپین رنګ او د ارغواني رنګ نقشه له ځان سره وړي نو دوی ویل چې هر هغه نبات چې موږ تاسې کرو دا به هر صفت به د جوړه فکتورونو په واسطه کنټرولیږي یو به یې څه شته کوي یو صفت به یې د یو صفت فکتور به یې څه ده د یو صفت فکتور به یې له مور څخه وي او د بل صفت فکتور به یې له پلار څخه وي نو دغه جوړه فکتورونه چې اوس له یوه نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي او هر هغه صفت چې د جوړه فکتورونو په واسطه کنټرولیږي اوس دا په قانون باندې بدل شوی ده د واحدو اوصافو د صفت په نوم باندې یادیږي یعنی هر صفت قانون په دې باندې بدل شو چې قانون د من د لومړی قانون دغه د من د لومړی قانون په دې باندې بدل شو چې هر صفت د جوړه جنونو واسطه کنټرولیږي یو به له مور څخه راځي یو به له پلار څخه راځي دغه جوړه فکتورونه چې من د مخکې یاد کړل دغه وروسته بیا دي چې څه په نوم باندې یاد کړو د جین په نوم باندې یاد کړو دغه ته بیا د جین هغه ورکړو ځکه چې جوړه جنونه اوس موږ تاسې په بیولوژي کې یادو چې جوړه جنونه دا د الیل په نوم باندې هم یادېږي جوړه جنون د څه په نوم باندې د الیل په نوم باندې هم یادېږي یا د یو صفت متبادل حالتونه د الیل په نوم باندې یادېږي یا متقابل جنونه د الیل په نوم باندې یادېږي متقابل جنونه دا معنا چې د ګل د رنګ لپاره دلته د ګل د رنګ لپاره په تخمه کې یا په تخم کې یا د ګل په دانه کې یا د مشنګ په دانه کې دلته دوه رنګونه متقابل شو یو رنګ راغی سپین بل رنګ ارغواني دغه یو جن ده او دا بل جن ده دا یو په تخمه کې و د نبات په تخمه کې موجود و یو د نبات په ګرده کې موجود و له تخمې او د ګردې دوه جنونه رالو سره متقابل شو یو له بل سره ودرېدل اوس نو میندل وایي چې هر صفت چې تشکیلیږي د دې صفت لپاره باید
جوړه فکتورونه موجود وي. جوړه فکتورونه دا معنا چې جوړه جنونه موجود وي. دغه جوړه جنونه موږ په بیولوژي کې د الیل په نوم باندې یادوو، یعنې جوړه الیلونه باید دلته موجود وي. نو ځکه دغه صفت ته دغه قانون ته د واحدو اوصافو قانون وي. د واحدو اوصافو قانون دا معنا چې هر صفت چې دا باید د جوړه فکتورونو په واسطه باندې کنټرول شي، د جوړه جنونو په واسطه کنټرول شي. ځکه ورته دغه ته د واحدو اوصافو قانون وویستو. اوس دلته دوهم قانون یې په دې ډول تشریح کوو چې دلته د سپین رنګ جین او د ارغواني رنګ جین دواړه سره متقابل شوي دي. اوس موږ یو تاسې ویل چې په مشنګ کې د مشنګ په ګل کې باید یا سپین رنګ راښکاره شي یا ارغواني رنګ راښکاره شي. داسې نشي کېدلی چې سپین او ارغواني دواړه سره کړي. کله د رنګو کې دغه جنونه چې دي، دغه جنونه په ځینو حالاتو کې موږ تاسې مخکې وروسته درسونه کې په مخکې درسونه دغه وروسته موږ تاسې کوم درسونه نور پاته دي، دې کې راځي چې نیمه بارجیت هم بیا راځي، یعنې نه دغه خپل هغه شکل ښکاره کړي، نه دا خپل شکل ښکاره کړي. خو په مشنګ کې داسې نه ده. مشنګ کې به یو خامخا خپل ځان ښکار کوي، یو په خپل ځان پټوي. نو میندل چې هغه جنس چې ځان یې ښکاره کړو، هغه جنس چې ځان یې ښکاره کړو، هغه ته یې بارز صفت وویو. بارز صفت یا غالب صفت یې ورته وویو. او هغسې خپل خصوصیات یا خپل کومه نقشه چې دې جن لرله، د رنګ نقشه چې لرله، هغه نقشه یې پټه کړه. دې ته مغلوب یایي. مغلوب یا پټ صفت یا مخفي ورته یایي. مخفي صفت اوس ګورئ دلته دغه د جن نقشې چې دوه سره یو ځای شوې، یوه نقشه بیا باندې غالبه شوه یا راښکاره شوه په دانه کې، په ګل کې، یعنې زیړ ارغواني ګل راښکاره شو یا سپین ګل راښکاره شو او ارغواني ګل رنګ پټ شو. دا د دې معنا نه لري چې دلته دغه جن له منځه ولاړ. جن له منځه نه ځي، یوازې دغه پې غالب شو. دا کیمیاوي مواد چې جن نومیږي، دا پې باندې غالب شو، دغه خصوصیات کې ښکاره شو او بل خصوصیت پټ شو. نو په بل نسل کې بیا کیدای شي سپین رنګ د ګل راښکاره شي او ارغواني رنګ پټ شي. یعنې دوی میندل دوهم قانون د څه شي جوړ کړو؟ دوهم قانون د غالبیت او مغلوبیت قانون جوړ کړو. دې ته ډومینانټ اینډ ریسیسیو لا وایي، یا د غالبیت او مغلوبیت قانون. دغه د غالبیت او مغلوبیت قانون هغه قانون ته وایي چې که چېرته د یوه صفت لپاره دوه جنونه سره یو ځای شي، نو یو به یې خپل ظاهري شکل ښکاره کوي او بل به یې خپل ظاهري شکل پټوي. دغه چې ظاهري شکل یې ښکاره کړو، دې ته غالب جن یایي یا غالب صفت یایي، او هغه چې خپل رنګ یې پټ کړو، یو ته مغلوب یا مخفي صفت یایي. خو جن له منځه نه ده تللی. جن باید موجود وي. صحیح ده؟ جن باید موجود وي. موږ تاسې یایي چې دغه دوهم صفت کې موږ تاسې یایي چې نو خو وخت هم موږ تاسې دغه دوهم صفت کې غالب او مغلوب صفت، مثلا یو مثال یو یایي چې واضح خبره، مثلا د دانې رنګ. د دانې رنګ د مشنګ په دوه حالاتو پیدا کېږي، یا به شنه یا به زیړی. و دا شنه یو جن لري چې زیړ رنګ انتقالوي. دغه جن کې یوه نقشه موجوده ده، د زیړ رنګ نقشه موجوده ده، او دغه جن کې بیا د زیړ رنګ، و دوی دواړه سره یو ځای کېږي په یوه دانه کې. یعنې دا معنا نه چې دانه نه سره یو ځای کېږي. صحیح ده؟ دانه نه سره یو ځای کېږي، ګرده او تخمه سره یو ځای کېږي.
کله چې ګرده او تخمه سره یوځای شو نو د نورو رنګونو ترڅنګ د نورو خصوصیاتو ترڅنګ د شنه رنګ او د زیړ رنګ جنونه هم ورسره انتقال کړو داسې دلته سره ګډ کړو زایګوټ یې جوړ کړو په دې کې دوه الیلونه د یوه صفت لپاره سره یوځای شو دغه جوړه الیلونه چې د یوه صفت لپاره سره یوځای شو دې قانون ته په بیولوژي کې د واحدو اوصافو قانون یایي کله چې دغه دواړه جنونه سره یوځای شو یو یې غالب سو یعنی ښکاره سو غالب ښکاره یعنی ښکاره دا معنا چې دانه څه راله دانه زیړه راله دا زیړ رنګ را ښکاره سو خو دلته د شین رنګ جن هم موجود و د شین رنګ جن چې سو پټ سو د شین رنګ جن پټ سو نو من دغه دوم قانون دی جوړ کړو چې د غالبیت او د مغلوبیت قانون جوړ کړو چې که چېرته دوه د یوه صفت لپاره دوه جنونه سره هغه چې متقابل سي سره جوړه شي نو یو به خپل صفت ښکاره کوي او بل به خپل صفت پټوي دغه پټ سوی صفت به بیا په راتلونکي نسلونو کې راښکاره کېږي دا معنا نه لري چې دغه د شنه رنګ جن له منځه تللی ده دا له منځه نه ده تللی دا بېرته په نورو نسلونو کې را پیدا کېږي خو صرف او صرف اوس دا پې غالبه سوی ده او دغه دانه زیړه راغلی ده نو ځکه یې دغه د غالبیت یا ډومینانټ اینډ ریسیسیو لاو یا قانون په نوم باندې یاد کړه